د طلاق مسله د شاتې نه را روانه ده. په دې شاته 2 آیاتونو کې تقریبا د طلاق متعلق مونږ خبره کړې ده او بعضې مسلې هم ویلې دي. اوس په دې ځای کې د هغه طلاقو خبره ده چې هغې ته طلاق رجعي ویلی کېږي. رجعي هغه طلاق ته ویلی کېږي چې د هغې نه پس خاوند خپلې ښځې ته واپس رجوع کولی شي، یعنی واپس که ورته رجوع وکړي نو ښځه خاوند خپل منځ کې وخت تېرولی شي. دا داسې یو طلاق دی. ټیک شو لکه نو دا یو هم کېدی شي یو 2 هم کېدی شي. په قصه پوهېږي د دغه طلاق متعلق خبره کوي الله جل شانه چې الطلاق مرتان، هغه طلاق چې د هغې نه پس رجوع کېدلی شي. دا بیا د ټولو مفسرینو متفقه رایه ده چې یاره د دې طلاقو نه هغه طلاق مراد دی چې کومو نه پس رجوع کېدلی شي. ټیک شوله نو موږ به داسې وایو چې الطلاق مرتان، هغه طلاق چې د هغې نه پس رجوع کېدلی شي نو هغه 2 ځله دي. مرتان معنی 2 ځله دي. فامساکم بمعروف، اوس که چېرته یو سړی راولګېدو خپلې ښځې له طلاق ورکو، 2 طلاق یې وله ورکړل، نو فامساکم بمعروف نو بیا دې دا ښځه د ځان سره پاتې کړي، د ځان سره دې ونیسي، د ځان سره دې حصاره کړي په ښه طریقه باندې، او تصریح باحسان، او یا دې دا ښځه د ځان نه جدا کړي په ښه طریقه باندې. ولا یحل لکم ان تأخذوا، او نه دی حلال ستاسو دپاره، یعنی ای سړو نه دی حلال ستاسو دپاره ان تأخذوا دا چې تاسو واخلئ دغه ښځو نه مما هغه څه آتیتموهن چې ورکړي دي تاسو دوی ته شیئا څه څیز، یعنی کم مهر هم چې دوی ته ورکړی دی نو که طلاق ورکوي نو هغه مهر د دې ښځو نه واپس بیا ما اخلئ، دا ستاسو دپاره جایز نه دي. الا ان یخافا الا یقیما حدود الله، مګر دا چې ویریږي دا دواړه یعنی ښځه او خاوند الا یقیما حدود الله چې دې دواړه به قایم ونه ساتي حدونه د الله جل شانه. فان خفتم، پس که چېرته تاسو ویریږئ الا یقیما حدود الله چې دا دواړه یعنی دا ښځه او خاوند به قایم ونه ساتي حدونه د الله جل شانه، فلا جناح علیهما فیما افتدت به، بیا په دې دواړو باندې څه ګناه نشته دی فیما په هغه څه کې افتدت به چې دا ښځه څه فدیه ورکړي دی خاوند ته. تلک حدود الله، دا حدود د الله جل شانه دي. فلا تعتدوها، نو تاسو د دغه حدودو نه تجاوز مه کوئ. ومن یتعد حدود الله، او هغه څوک چې هغه تجاوز کوي د حدودو د الله جل شانه نه فاولئک هم الظالمون، نو دغه خلک چې کوم دي نو هم دوی ظالمان دي. ګوره په دې ځای کې خو تاسو ته ما وویل چې د هغه طلاق متعلق خبره ده چې کم طلاق نه پس رجوع کېدلی شي، یعنی خاوند خپلې ښځې ته واپس کېدلی شي یا ښځه خپل خاوند ته واپس کېدلی شي. په قصه باندې پوهېږي نو سړی راولګېدو ښځې له 1 طلاق ورکړو یا یې له 2 طلاقه ورکړل. ټیک شوله نو د عدت د ختمېدو پورې د عدت متعلق هم پرون خبره کړې چې عدت څونه پکار دی، د کمې ښځې څونه پکار دی. نو د عدت په دورانیه کې دننه که دې سړي چېرته ښځې ته 1 طلاق ورکړلی یا 2 ورکړلي نو په عدت کې دننه واپس دا سړی دې ښځې ته رجوع کولی شي، یعنی دوی خپله زندګي واپس شروع کولی شي. ټیک شوله که چېرته دغه عدت تیر شو، هغه 3 حیضه یا 3 میاشتې یا وضع د حمل وشوله، نو بیا دا سړی دې ښځې ته واپس رجوع تر هغه پورې نشي کولی تر څو پورې چې دې سړي د دې ښځې سره بله نکاح نه یې کړي، نوې نکاح یې ورسره نه کړي. ټیک شو، یعنی طلاق رجعي هغې ته ویلی کېږي چې په عدت کې دننه واپس ښځې ته رجوع کولی شي. نو چې کله عدت تیر شو نو د هغې نه پس بیا ته بغیر د نکاح نه رجوع نشي کولی. چې کله عدت تیر شو پس د هغې به بیا ته نوې نکاح کوې د دې ښځې سره، په هغې کې به نوی مهر تړي، نوي ګواهان به پکې راولي، او دا ده چې دغه ښځې له مهر ورکړي بیا د دغې سره ته نوي نکاح تړلی شي. نو دا د دغه طلاق رجعي متعلق الله جل شانه خبره کوي چې دغه طلاق چې کوم دی نو دا 2 ځله دي. نن سبا داسې مسله ده د قرآن مجید د دې آیت نه څوک خبر نه دي او ډېر زیات غټ اختلاف یې جوړ کړی دی. خبره پوهېږي داسې اختلاف یې جوړ کړی دی چې د عوامو ذهنونه چې کوم دي نو هغه تباه و برباد کړي. ټیک شوله دوی وایي چې هلکه طلاق چې کوم دی که نه نو وایي دا 2 ځله دي. 2 ځله مطلب وایي دا دی چې یو ځل به هم 3 طلاقه ورکړي او بیا به یې بل ځل هم 3 طلاقه ورکړي نو وایي هله به ښځه طلاقېږي. دا خبره کوي وایي یو ځل به هم 3 ورکړي، 1 2 3 دا یو ځل شو. وایي بیا چې دې وله کله 3 نور ورکړه یعنې 2 ځله دې 3 طلاقه ورکړه نو هله به ښځه طلاقېږي. اوس پته نه لګي چې دې خلکو په دې دماغو کې بوس پراته دي، سر کې بوس پراته دي که څنګه چې د قرآن مجید په صریح آیت باندې دوی نه پوهېږي.
د قرآن مجید په داسې آیت باندې چې په هغې کې څه شک او شبه هم نشي راتللی چې یاره یو ځل چې د درې ورکړه بس قصه ختمه. دوی وایي چې دوه ځله به درې ورکړې. دا غلطه خبره ده په قصه باندې. نو دا ډېره زیاته مشوره شوې ده. اوس د دغې وجې نه ډېر شی خلک هغه بغیر د نکاح نه د یو بل سره ژوند کوي. ټیک شوله. ښځه سړی را لګېدل دی، ښځې له طلاق ورکړلی، 3 طلاق یې ورکړلي. بیا په یو ملا صاحب پسې تللي دي چې هلکه مونږ خو داسې کار وکړو چې بهایي ما خپلې ښځې له 3 طلاقه ورکړل، یو طلاق مې ورکړو، بل مې ورکړو، بل مې ورکړو. نو چې دې کله په هغه ملا پسې لاړ شي دا قصه ورته وکړي، نو ملا صاحب ورته وایي چې هلکه دا طلاق نه دی شوی. ولې نه دی شوی هلکه؟ 6 دینه دې ورکړي. وایي دا طلاق نه دی شوی ځکه وایي قرآن مجید کې راغلی چې طلاق مرتان، طلاق وایي 2 ځله دی. قصه پوهېږي. د دې 2 ځله نه مراد دغه 2 ځله نه دی چې یاره 3 طلاقه به 2 ځله ورکړي. صحیح شوله. د دې نه مراد دا دی چې یاره یو طلاق دې ورکړو بیا دې یو بل ورکړو، 2 طلاقه شو. ټیک شو. نو د دې طلاقو نه پس اوس ته ښځې ته رجوع کولی شي. چې کله دې 3 ورکړو بس قصه ختمه، او بیا رجوع نه شي کولی. به خبره پوهېږي. نو بهرحال دا خو ډېر اسانه مسله ده. په دې باندې د خلکو ذهنونه دونه ګډوډ کړي دي چې صحیح وایه منو. اوس په دې باندې یو سړی پوهه کول او هغه ته دلایل بیانول او هغه ته تشریحات کول او تفصیلات بیانول چې لکه د دې آیت مطلب دا کم چې ته بیانې دغه نه دی، بلکې دا کم چې زه بیانوم دغه د دې آیت مطلب دی. خو په دې باندې څه ضرورت نشته چې یاره یو سړي ته د دې تفصیلات بیان کړلی شي او یا یو سړی په دې خبره باندې پوهه کړلی شي. ځکه که زه دا مسله یو خو دا مسله خو واضحه ده ډېره زیاته، که زه ډېره زیاته واضحه کړمه نو د دغه خلکو دوکانداري ختمیږي. ځکه سړي به ښځې له طلاق ورکړی دی، په ملا پسې لاړ شي هلکه ملا صاحب ما ښځې له طلاق ورکړلی، اوس پسې چل کېږي. دی ورته وایي مړه جبره لږ ګرم کړه. دی ورته وایي جبره لږ ګرم. نو جبره لږ ګرم کړه. نو بھائی دې کې څه واپس ورځه ښځې سره خپل لیندین جاري ساته. نو دا ما او تا د لږې شانته دنیا دپاره خپل آخرت تباه او برباد کړو. په قسم باندې پوهېږي. نو به هر حال د داسې قسمه خلکو نه ځان ساتل پکار دي. زه داسې نه غواړم چې یاره چېرته دې هم داسې اختلافي مسله وچړلی شي، خو چې کومه مسله ښه تصریحاتو سره موجوده ده، ښه واضحه ده، د هغې تفصیلات شریعت ښه مستقل بیان کړي دي او شریعت د هغه مسلې ښه وضاحت کړی دی، نو څنګه ته په هغې کې بیا د ځان نه تاویلات کوي چې هلکه د دې مطلب خو دا نه دی، د دې مطلب دا دی. او بل تاسو ته ما ویلی دي شاته چې مونږ هغه کوم آیت ویلی دی نو هغه د یو طلاق متعلق خبره وه. والمطلقات يتربصن بانفسهن 3 قروء. په قسم باندې پوهېږي. اوس په دې آیت کې د 2 طلاقو متعلق خبره ده. وروسته بیا دا بل آیت را روان دی نو په دغې کې بیا د 3 طلاقو متعلق خبره ده. په قصه پوهېږي. دا فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. یعنې چې 3 طلاق یې ورکړل نو د دې نه پس سړی اوس ښځې ته رجوع نشي کولی تر هغه وخته پورې چې دا ښځه د بل سړي سره نکاح وکړي، هغه ولې بیا طلاق ورکړي. دا قصه مې ته پرون کړې وه زما په خیال، ښه پوره تفصیلات مې ته بیان کړي. نو بهرحال د لږې شانته دنیا دپاره خپل آخرت نه دي بربادول پکار او د خلکو ذهنونه ګډوډول نه دي پکار. ځکه آلرډي اختلافاتو خلک داسې ځای ته رسولي دي، خلک یې داسې ځای ته ور رسولي چې خلک بس یو قدم یې بل واخیستو نو قصه ختمه ده، وردنګلي بیا ښکته د قصه پوهېږي هر څه به تباه و برباد شي. نو د دغه قسمه اختلافاتو نه څه نه جوړېږي. اوس داسې مسلې چې په هغې کې لکه زمونږ د سیبان اوس اختلافات کوي په دې فروعي مسایلو کې قصه باندې پوهېږي. نو دغه اختلافات هم د داسې حده پورې کول پکار دي چې یاره کم از کم معاشره ستا نه ښه سبق واخلي. قصه باندې پوهېږي. په معاشره کې نور فساد خور نشي کم از کم، ځکه چې فساد خو آلرډي دی په معاشره کې. اوس ته نور داسې اختلافات راوړي چې د هغې د وجې نه فساد جوړېږي نو دا د نقصان خبره ده. او که دا اختلاف کوي چې یاره د طلاقو متعلق چې دا کومه مسله ده او په دې کې سړی خپله خودسري کوي او خپله مرضي کوي چې یاره زه به د قرآن مجید د آیاتونو ترجمه په خپله طریقه باندې کوم، په خپله خوښه باندې، نو دې ته به تاسو پرې نه دي. پوهېږي. زه قرآن مجید محفوظ دی او د قرآن مجید محافظین ډېر ښه شته دی او داسې قسمه کارونو ته به تاسو پرېږدي چې یاره ته د قرآن مجید آیاتونه راخله او په خپل جب باندې ورپیټ کوه. ګډوډ کول نه دي ورپکار. په قصه باندې پوهېږي. ګډوډ شو د خلکو ذهنونه بیا ګډوډ شي، خلک بیا نه پوهېږي چې لکه دا څه دي، دا یو سړی یو څه وایي او بل سړی بل څه وایي. بلکل دغه مسله. نو الله جل شانه دغه خبره کوي چې الطلاق مرتان، هغه طلاق چې د هغې نه پس رجوع کېدلی شي، یعنې رجعي طلاق چې کوم دي نو هغه 2 ځله دي، 2 طلاقه دي. فامساکم بمعروف،
بس د دغې نه پس که یو سړي 2 طلاقه ښځې له ورکړل نو د دغې نه پس خو د دې کار وکړي چې دا ښځه د ځان سره پاتې کړي، یعنې واپس دې ورته رجوع وکړي، ځکه 2 طلاقې له ورکړلې 3 خو نه دي ورکړي که نه. نو د 2 طلاقو نه پس دی رجوع کولی شي په ښه طریقه باندې. په ښه طریقې نه مطلب دا دی چې یاره رجوع ورته وکړه خو د حرامیتوب دپاره نه چې سبا له بیا ښځه تنګې په څه باندې پوهېږي، د دې دپاره رجوع وکړه چې د هغې سره خیر ښېګړه وکړي. او که دغه نه شي کولی نو بیا تصریح باحسان، بیا په ښه طریقه باندې ځان نه جدا کړه. ټیک شوله. تصریح باحسان طریقه دا ده چې یاره شریعت مونږ ته یو ښکلې طریقه ذکر کړې د طلاق. ټیک شوله. طلاق خو ښه څیز نه دی. پرون مې ته ویلي چې پیغمبر علیه صلات وسلام فرمایي چې ان ابغض المباحات عند الله الطلاق. د الله جل شانو په نسبت باندې په جایز څیزونو کې یو ټول نه ناخوښه څیز چې کوم دی نو هغه طلاق دی. ټیک شوله. طلاق نه دی ورکول پکار. خو بهرحال شریعت مونږ ته طریقه ذکر کړې ده چې یاره اوس مجبوري شوله د ښځې او د خاوند زندګي نه تېرېږي د یو بل سره، نو بیا په داسې طریقه باندې طلاق ورکول پکار دی چې کومه شریعت ذکر کړې ده. یعنی په حیض کې ښځې له طلاق نه دی ورکول پکار. د ماهوارۍ چې دا کومه بیماري ده په دغې کې نه دی ورکول پکار. په طهر کې ولا یو طلاق ورکړه، بیا په بل طهر کې ولا بل ورکړه، په بل کې ولا بل ورکړه، نو 3 طلاق شو، قصه ختمه شوله. دا په دې کې حکمت دا دی چې ګوره تا یو طلاق ښځې له ورکړو په طهر کې، نو کیدای شي بیا دې ورته زړه وشي بیا ورسره رجوع ورسره وکړي، په قسم باندې هغې ته رجوع وکړي. نو شریعت تاله ډیل درکوي، وایي لکه یو ورکړه خیر دی، که دې نه پس هم چېرته جوړ ټول راشي واپس به رجوع وکړي. ټیک شوله. بل طلاق بیا په بل طهر کې ورکړه، یعنې یو میاشت پس بل طلاق ورکړه. یو میاشت چې پکې تېرېږي نو ستاسو هغه لانجې کونجې به ختمې شوي، کیدای شي زړونه نرم شوي واپس یو بل سره جوړ شي. نو د دغې وجې نه شریعت وایي چې یاره میاشت پس یعنې طهر کې طلاق ورکوئ، یو طهر کې بل طهر کې بل طهر کې. نو بهرحال الله جل شانو فرمایي چې یا خو دا ښځه په ښه طریقه باندې د ځان سره پرېږده او یا پاتې کړه او یا په ښه طریقه باندې د ځان نه جدا کړه. ولا یحل لکم ان تأخذوا مما آتیتموهن شیئا الا ان یخافا الا یقیما حدود الله. په دې ځای کې یو مسله ذکر کوي، مسله دا د خولې، لکه پرون مې ته ویلي وه چې خلع ورته ویلی کېږي او نن سبا په دې عدالتونو کې ډېره زیاته ده. لکه خلک ښځه لاړه شي او عدالت کې هلته کیس وکړي چې بایي زما د خپل خاوند سره جوړ نه راځي او تاسو ما د خاوند نه آزاده کوئ. ټیک شوله که نه؟ د دې په بدله کې به د خاوند له څه پیسې میسې ورکړم. ټیک شوله. د خاوند نه ما آزاده کوي، د دې آزادۍ په بدله کې به زه د خاوند له څه پیسې میسې ورکړم، د هغې په بدله کې دا سړی ما آزاده کړي. دغې ته خلع ویلی کېږي. نن سبا جو دغې درس غوبل ساز دی او ښځو د ځان نه چې کوم دی نو پلاران جوړ کړي دي، خاوندانو باندې ځانونه مشران کړي دي، په قسم باندې پوهېږي. نو دغسې خو نه دي پکار. د خلي مطلب دغه نه دی ښه. د خلي مطلب هېڅ کله دا نه دی چې یاره ښځه د خودسري شروع کړي، خپله مرضي ده. د یو سړي سره به یو کال تېروي، د بل سره بیا یو کال تېروي، د بل سره بیا تېروي، د هر یو نه به خولي ځان له اخلي او بس قصه به ختموي. دغه مطلب یې نه دی ښه. د خولي مطلب دا دی چې یاره یو ښځه او خاوند دی، د یو بل سره زندګي نه کېږي، بس دا خاوند ظالم دی. ټیک شوله که نه؟ او دا ښځه د دې نه ډېره زیاته مجبوره ده. دا ظالم مطلب دا دی چې وهل محل کوي، په ښځې باندې دا ظلمونه کوي چې هغې له خوراک څښاک نه ورکوي، د هغې ډاکټر بندوبست نه کوي او د هغې د بچو خیال نه ساتي، بچو باندې ظلمونه کوي، یو شی کوي بل شی کوي. نو چې کله د دې ښځې د خاوند سره ژوند نه تېرېږي نو دا دې بیا د دې سړي نه خوله واخلي. ټیک شوله که نه؟ سړي ته دې بیا ووایي چې بایي زه به تاله پیسې درکړم او د هغه پیسو په بدله کې ما له مهرباني وکړه طلاق راکړه. ټیک شو. نو دا خله هم د طلاقو یو قسم ده، د هغې یو قسم دی. خو بهرحال یا داسې ووایه چې د نکاح د فسخه کولو یوه لاره ده. ټیک شوله جي؟ نو د دې دغه طریقه ده، په قصه پوهېږي. او اوس مجبوري نشته دی او ښځه رالګي او هسې بیا سره خاوند نه خولې اخلي، نو دا خو ناروا کار دی، انتهایی غلط کار دی. د دغې متعلق الله جل شانو خبره کوي چې ولا یحل لکم ان تأخذوا، ستاسو دپاره حلال نه دي دا چې ان تأخذوا چې تاسو واخلئ د دغه ښځو نه مما د هغه څه نه آتیتموهن چې ورکړي تاسو دوی ته شیئا څه څیز. مطلب که تاسو د ښځو له طلاق ورکوئ نو طلاق خو ورکوئ ټیک ده، خو چې کوم مهر هم ورکړلی هغه دې واپس تاسو نه شئ اخیستلی، د هغې اجازت تاسو ته نشته دی. چې ما تاله مهر درکړی اوس مې طلاق هم درکړو مهر واپس راکوه، نه جي نه، د مهر په بدله کې خو تا هغې سره څونه وخت تېر کړی دی، په قسم باندې پوهېږي. نو طلاق چې کله دې ورکړو ښځې نو د هغې نه بیا د مهر مطالبه نه شي کولی، یا مطلب د نورو پیسو میسو مطالبت یې وکړي چې راکړه لکه زما خو دونه خرچې مرچې شوي دي هغه سره لږ. دغه مسله بیا وروسته ذکر کېږي بهرحال. نو الله جل شانو دا قوي چې یاره یوې ښځې له تاسو طلاق ورکو نو د هغې نه تاسو بیا د هغې هغه مهر ما اخلئ چې کوم مهر تاسو ورکړلی، الا ان یخافا الا یقیما حدود الله. که چېرته اوس تاسو وخت نه تېرېږي د یو بل سره، نو دلته اوس د خلي مسله ده. که چېرته ستاسو د یو بل سره وخت نه تېرېږي او ستاسو دا یره ده چې د الله جل شانو هغه حدونه چې د ښځې خاوند په یو بل باندې حقونه مقرر کړي دي، هغه حقونه به مونږ ادا نه کوو، د الله جل شانو د هغه حدودو نه به تجاوز وکړو، نو بیا تاسو د یو بل نه جدا شئ، خوله وکئ، جدایي راولئ په خپل منځ کې. نو الا ان یخاف الا یقیما حدود الله، مګر دا چې دا دواړه یریږي الا یقیما چې دوی به قایم ونه ساتي حدود الله، حدونه د الله جل شانه. فان خفتم الا یقیما حدود الله، که چېرته تاسو ویرېږئ
دلته اوس په دې تاسو کې مطلب اشاره دغه ته د وارثانو ته ده، یعنی کم خلک چې د کور دي، کم خلک د خاندان خلک دي، هغو ته په دې کې اشاره ده. که چېرته تاسو ویرېږئ الله یقیمه چې دا ښځه او خاوند به د یو بل سره وخت تېر نه کړي، یا دا ښځه او خاوند به قایم ونه ساتي حدود د الله جل شانه، نو فلا جناح علیهما فیما افترت به، بیا څه ګناه نشته دی په دې دواړو باندې، فیما په هغه څه کې افترت به چې دا ښځه څه فدیه ورکړي د خاوند له. نو ګوره دا مسله مې ته ذکر کړله، په دې کې اوس تاسو لږ ځان پوهه کړئ د خولي په مسله باندې. که ښځې چېرته دا مطالبه وکړله چې زه د دې سړي نه ځان جدا کومه، د دې سړي نه ما ازاده کوي، د دې سره زما وخت نه تېرېږي، نو دا ښځه به بیا دې سړي له پیسې ورکوي. پوه شوله که نه؟ یعنې هغه مهر چې کوم دې سړي دې ښځې له ورکړی و، هغه به دا ښځه واپس دې سړي له ورکوي، ځکه مطالبه ښځه کوي د طلاق. پوه شوله؟ د خولي مطالبه ښځې وکړله چې ما جدا کوي د دې سړي نه، یا دې سړي ته ووایي چې ته ما جدا کړه ځه، نه ما له طلاق راکړه. پوه شوله جي؟ نو دا ښځه به اوس هغه مهر راخلي، دې سړي له به واپس ورکوي، ځکه مطالبه دا کوي. بھائی که مهر نشي ورکولی مطالبې مه کوه که نه د خولي. پوه شوله جي؟ او که چېرته د سړي د طرف نه مسله ده، سړی وایي چې یاره زه دا ښځه د ځان نه جدا کومه، ټیک شوله، نو بیا دې سړي نه دی جایز یاره دا د دې ښځې نه څه واخلي. په قصه باندې پوهېږي؟ یو خو دا ده چې د ښځې د طرف نه مسله شوله، نو بیا که ښځه وایي چې زه د سړي نه ځان ازادومه، نو دا ښځه به د سړي له پیسې ورکوي، د هغې په بدله کې به ترې ځان ازادوي. او که چېرته د سړي د طرف نه مسله ده، نو سړی به بیا د ښځې نه پیسې نه اخلي. ټیک شوله که نه؟ ځکه چې دغه بیا الله جل شانه دې نه منع کړې ده. او بله مسله دا ده چې اوس که چېرته یو ښځه د سړي نه خوله اخلي، ټیک شوله، نو دا کم مهر یې چې ورکړلی دغه مهر به ترې صرف اخلي که نه، د دې نه زیاتې روپۍ به ترې هم اخلي دا سړی. یعنې ښځه راولګېدله دا د سړي نه خوله اخلي، ازادي ترې اخلي ځان له، نو دا ښځه به اوس دې سړي له هغه مهر ټول واپس ورکوي، او که نه د دغې نه به زیاتې روپۍ ورکوي، یا د دغې نه به کمې ورکوي. نو امام شافعي رحمه الله فرمایي چې دغه مهر هم ورکولی شي دا ښځه واپس، او د دغې نه زیاتې پیسې هم ورکولی شي. ټیک شوله؟ بیا امام ابو حنیفه صاحب وایي چې نه جي، صرف دغه مهر به واپس ورکوي، د دغې نه زیات نشي اخیستلی. او هغه په دغې کې بیا دلیل ذکر کوي د یو صحابي، د پیغمبر علیه صلات وسلام یو صحابي ثابت ابن قیس رضی الله عنه، د ده ښځه ویره ډېره زیاته ښکلې ښځه وه، کیسه پوهېږي؟ او الله جل شانه ډېر زیات حسن ورکړی و، او دا خاوند یې چې و نو دا تک تور سکور و، دا داسې و چې بس د وریځ بهرحال هغه داسې و چې د مخ نه ډېر زیات تک تور و، صحیح شوله که نه؟ او دا قد یې چې کوم نو دا قد یې هم ډېر زیات چیت و، نو داسې سړی ډېر زیات بدرنګه ښکاري. کیسه پوهېږي؟ او ښځه ډېره زیاته ښکلې وه. نو دا ښځه په پیغمبر علیه صلات وسلام پسې راله، او د نبي علیه صلات وسلام نه مطالبه وکړه چې بھائی د دې سړي سره زما وخت نه تېرېږي، او ما له ده نه جدا کړئ. ټیک شوله که نه؟ د ده نه ما خوله واخله. نو پیغمبر علیه صلات وسلام ورته ووایي چې تا له دې ثابت ابن قیس رضی الله عنه چې هغه کم باغ درکړی و په مهر کې، چې کله ستاسو د دواړو نکاح کېدله، او تا له دې ثابت ابن قیس هغه کم باغ درکړی و، نو هغه باغ اوس ته ده ته واپس کولی شي که نه شي؟ هغې ورته وایي هغه باغ هم ورته واپس کولی شم، او د هغې نه وله زیاتې پیسې هم ورکولی شم. په دې باندې پوهېږي؟ بیا غالبا په مسند احمد کې روایت دی چې پیغمبر علیه صلات وسلام ورته وفرمیل چې اما زیارت فلا، زیاتي وله څه نشي ورکولی. ټیک شوله؟ کم مهر چې هغه تاله درکړی و، صرف هغه مهر به ورکړي، د هغې په بدله کې به هغه تاله ازادي درکړي، د هغې نه زیاتې پیسو ورکولو اجازت تا ته نشته دی. په قصه باندې پوهېږي؟ نو امام ابو حنیفه صاحب وایي چې یاره زیاتې پیسې نشي اخیستلی. ټیک شوله؟ خاوند به زیاتې پیسې د هغې نه اخلي، بلکې چې کم مهر یې ورکړلی په هغه مهر باندې به خوله اخلي، یعنی هغه پیسې به راوړي، د مهر هغه روپۍ هغه به د خاوند له ورکړي، خاوند به ورله طلاق ورکړي، چې بس قصه ختمه شوله. په قصه نو دغه څه لږ شان د تفصیل د خوري په مسله کې نورې پرون مونږ دا مسلې ویلې دي. نو الله جل شانو فرمایي چې فلا جناح علیهما، نشته دی په دې دواړو باندې څه ګناه، فیما په هغه څه کې افترت به چې دا ښځه ورکړي څه فدیه د خاوند له، تلک حدود الله، دغه حدود د الله جل شانه دي، فلا تعتدوها، تاسو له دې نه تجاوز مه کوئ. ومن یتعد حدود الله، او هغه څوک چې هغه تجاوز وکړي د حدود د الله جل شانه نه، فاولئک هم الظالمون، نو دغه خلک چې کوم دي هم دوی ظالمان دي. بسم الله الرحمن الرحیم. الطلاق مرتان، هغه طلاق چې د هغې نه پس رجوع کولی شي هغه دوه ځله دي. فامساکم بمعروف، یا داسې ووایه چې الطلاق مرتان، طلاق دوه ځله دي. ټیک شوله که نه؟ او بیا به تفصیل وایو، نو تفصیل هغه دی چې یاره هغه طلاق چې د هغې نه پس رجوع ټیک ده، رجوع کولی شي، نو هغه دوه ځله دي. فامساکم بمعروف، نو چې کله سړی راولګېد او ښځې له دوه طلاقه ورکړل، نو بیا فامساکم بمعروف، دا ښځه یې د ځان سره وساتي په ښه طریقه باندې، او تصریح باحسان، او یا دې جدا کړي په ښه طریقه باندې. ولا یحل لکم، او نه دي حلال ستاسو دپاره ان تأخذوا، دا خبره چې تاسو واخلئ د دغه ښځو نه، مما هغه څه، یا د هغه څه نه آتیتموهن
چې ورکړي دي تاسو د ښځو ته، یعنې کوم مهرونه چې ورکړي دي نو طلاق نه پس دغه ما اخلئ، شیئا څه څیز، یعنې کوم مهر چې ورکړلی ښه، الا ان یخافا مګر دا چې دوی ویرېږي دا ښځه او خاوند الله یقیما حدود الله چې دوی به قایم ونه ساتي حدود د الله جل شانه، فإن خفتم پس که چېرته تاسو ویرېږئ الله یقیما حدود الله چې دا دواړه دا ښځه او خاوند به قایم ونه ساتي حدود د الله جل شانه، نو فلا جناح علیهما نو بیا نشته رې څه ګناه په دې دواړو باندې فیما په هغه څه کې افترت به چې دا ښځه فدیه ورکړي د خاوند له، تلک حدود الله دغه حدود د الله جل شانه دي، فلا تعتدوها نو تاسو له دې نه تجاوز مه کوئ، ومن يتعد حدود الله او هغه څوک چې هغه تجاوز وکړي د حدود د الله جل شانه نه فاولئک هم الظالمون، بس دغه خلک هم دوی ظالمان دي. صدق الله.